السلام علیکم شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. راځه د نن سبق چې دا یوز اف سپوز ټو ان انګلیش په انګریزي کې د سپوز ټو استعمال. سپوز ټو چې دی هغه هم د په ګرامر کې ماډل ورب موږ ورته وایو. د دې تعریف درته وایم بیا څلور پنځه استعماله مثالونه جملې درته وایم. اول راځو د دې تعریف ته استعمال. We use supposed to in English when we expect for something to be done. موږ supposed to په انګریزي کې استعمالو کله چې موږ د یو شي د کېدو هیله توقع ښکاره کوو چې موږ راته به کوو چې یو کار یو شی کېدونکی دی د چا لخوا څه به وسي ترسره به سي یا کېږي. جمله یو مثال The game is supposed to start at 8. The game is supposed to start at 8. لوبه پر 8 بجې پیلېدونکې ده. یعنې دا ته به کېږي چې لوبه پر 8 بجې پیل شي. خلکو ته دا معلومات دي. The committee is supposed to meet tomorrow. The committee is supposed to meet tomorrow. کمیټې سبا غونډه کوي. داسې توقع د هیله ده چې کمیټې سبا غونډه وکړي. یعنې هغو تاریخ ورکړی دی. ځکه نو نور خلک د دې څه د توقع لري. You are not supposed to tell a lie. You are not supposed to tell a lie. ته باید ما سره دروغ نه ووایې. کله کله یو څوک یو چا ته د یو ښه کار کولو وصیت نصیحت کوي خبره کوي. پیسیو د دې په پیسیو کې د دې استعمال د supposed to. The work is supposed to be done today. The work is supposed to be done today. کار به نن وسي. یعنې توقع ده چې نن کار وسي. نو ګرانو شاګردانو دا زموږ د نن سبق تاسو هم یوه جمله یو مثال په کمنټ کې ولیکئ چې موږ پوه شو چې تاسو سر په خلاص که نه او موږ ته د دې سبق په باره کې ووایاست چې دا څنګه ګرامر دی څنګه سبق ستاسو ته ډېره ګټه وکړه که لږ. مننه در بل سبق ښې چارې. الله حافظ.